غریبو دا اواز به نن سبا کې تاسو خامخا اورېدلی او تاسو بار بار اورئ د دې اواز په شا یو پوره غټه حقیقت پروت دی چې دا کوم اوازونه کېږي چې هغه غریبو پاسئ مزدورانو تاسو مزدوري ولیکئ تاسو پیسې وګټئ ادي امازون حقیقت څه دی او دین یو هغسې یو د غریب سړي زویه غریبو دا اواز به نن سبا کې تاسو خامخا اورېدلی او تاسو بار بار اورئ د دې اواز په شا یو پوره غټه حقیقت پروت دی زه ته نن په دې ویډیو کې وایم امازون نه موږ تاسو پیسې ګټلی شو یا زموږ ته چې دا کوم اوازونه کېږي چې هغه غریبو پاسئ مزدورانو تاسو مزدوري ولیکئ تاسو پیسې وګټئ ادي امازون حقیقت څه دی او د دې نارو د دې اوازونو دا موږ ته چې بار بار ویل کېږي غریبو داسې یو هغسې یو د غریب سړي زویه تاسو څه یو د امازون ډېر غټ ډیپ جوهر حقیقت شریکوم ویډیو رس تر اخره پورې وګورئ او د خپل ملګرو سره هم مخکې شریکه کړئ مانه زه ته خلکو دا پوښتنه کول چې ته په امازون باندې څو خبرې وکړه نن سبا کې دا شروع څه دي ګوره زه تاسو ته خبره وکړم زه په دې فیسبوک باندې د 50,000 نه زیات فالوور لرم د سعودي عرب دوبۍ زموږ مسافر رونه هغه د امازون دغه ویډیوګانې کتلې چې خلکو ته چې د غریب سړي زامنو تاسو پاسئ او تاسو مزدوري ولیکئ او تاسو پیسې وګټئ او تاسو امازون ته راشئ هغو ته د امازون داسې جوړ کړی چې د پلیټ کې د ډالر پرتې دي تاسو راغلی او بس هلته پراډکټ سیز لګوي هلته بهر څخه خلاصېږي او تاسو ته پیسې راځي بینک کې به تاسو میلیونې جمع کېږي د مسافرو هغه خلکو سوچ داسې جوړ شوی دویم زموږ په عمل کې کم سټوډنټان چې دي هغو سټډي نه کوي نن سبا کې ولې نه کوي مړه سټډي نه به څه جوړ کړم هلته امازون شته دی که نه امازون به کوم او ډالر به راځي او بینک ته میلیونیر به یم او داسې به یو مرسډیز به یو زه به یم کور دا صرف شنه باغونه دي چې موږ ته خدای لیکېږي حقیقت سره زه درته وایم کله چې داسې یو مزدور راشي دغه د مسافر سعودي دوبۍ هغې قصر ته کوم ما ته وایي عثمان بې اکثر راشي په دې پیج باندې زه امازون زده کول غواړم زه ورته وایم سټ ته زده کول غواړی داسې وکړه چې تا دغلته اکیډمیانې مکسر وي هلته لاړ شه یو اکیډمي جوین کړه یا ته یو کورس دی دا کس کورس خاصوي دا کس خاصوي دې کورس واخله ته وکړه هغه ما ته واپس ریپلای راکړي وایي د ته چې ما ته راکړې مې خبرې وکړې زه تاسې په ټایپینګ کې ولیکم وایي دا راته په یو وایس کې ووایه ستا په دې خبرو زه نه پوهېږم چې تاسو څه ویل دي که نه مطلب هغې دونه تعلیم نه وي دونه نه د هغې نه وي چې هغه په ټایپینګ باندې پوهېږي تاسو سوچ وکړئ چې یو انسان د هغې ایجوکیشن نه وي په انګلیش د هغې دغه نه رسي د هغې ذهن چېرته هغې په عمر کې لیپټاپ کمپیوټر راغېستی هم په لاسو کې نه وي د موبایل صرف هغه دونه استعمال کولی چې صرف په کالو کې خبرې وکړي نور نه پوهېږي هغه خلک تاسو ولې د امازون ته راوچتوئ دا صرف او صرف د خپل کورس خرڅولو لپاره په پاکستان کې خلکو ډېر روپۍ وګټلې په امازون خو د امازون نه بلکې په خپل کورس خرڅولو باندې صرف او صرف دا چې دی که نه د غریبانو یو قسم له توهین کېږي هلته سټوډنټان سټډي نه وي ستا مزدوران هلته کې ګوره یو د سعودي دوبۍ مسافر چې هغه دونه مشکلاتو سره تلي هلته د ډېرو مشکلاتو مخې کوي او دلته کې د خپل کور دپاره رزق حلال ګټي هغه مسافر هم مونږ پرې نه ښه د خپل د امازون د کورس دپاره هغې ته مونږ د غریبانو چغې وي هغې له مونږ زړه وچو د دنیا نه مونږ زړه موړ کړو ولې داسې کوو مونږ دونه بې ضمیره د ځان نه ولې اخر جوړ کړلي او حقیقت دا نه دی ګوره څنګه کېدی شي چې هر یو کس بزنسمین شي هر یو کس میلیونیر شي ګوره د دنیا له الله یو نظام جوړ کړی په دې کې غریب نه وی که نه د دنیا به چلېدی څنګه موږ دا سوچ نه کوو چې موږ په یو آفیس په کوم ځای کې ناست یو دا موږ د غریبو چغې وهو دا آفیس ما ته د مزدور جوړ کړی دا مزدور نه وی او دا غریب نه وی د آفیس کې به زه ناست نه وی حقیقت موږ صرف نه وي د پیسو موږ دونه ړانده کړو چې یار بس صرف راشه غریبان هم بېعزته کوه خلکو د دنیا نه هغه زړه هم موړ کړه بار بار د غریبانو توهین کوه او صرف او صرف د خپلو پیسو دپاره لکه موږ اخر ولې داسې کوو ځینې مسافرو ته سټوډنټانو ته ریکویسټ کوم خپل سټډي کوئ کوم مسافر چې دي سم چې کوئ حق خپل حلال مزدوري کوي خپل پیسې ګټئ او خپل سوچ کوئ چې په خپل کاروبار او د هغې خپل ځان مطابق لاړ شي په دې سوچونو کې مه راځئ چې ګوره زه دا نه یم چې تاسو امازون نه مه کوئ یوټیوب مه کوئ فیسبوک مه کوئ فریلانسینګ مه کوئ وکئ هغه خلک وکئ چې سټوډنټان یا ذهن تیز رسي پوهېږي شوق یې ګوره هغه خلک نه دی هغه کورس مه اخلئ چې هغې ته پته چېرته دې څیزونه ما چېرته په ژوند کې هم نه وي کللي او نه وي پوهېږم هغه صرف او صرف خپلې پیسې راولي او هغه کس ته لاړې شي هغه صرف کورس خپل خرڅ کړي نور په تاسو څوک څه کوي نو خپل کار سره مخکې داسې کار وساتئ هغه خلک امازون او دې څیزونو ته راشئ کومه چې پوهه لري او څه نه څه په دې څیزونو باندې پوهېږي بل یو خبر ده دا دنیا چې د کله نه بعد او د تر څو پورې په دې کې غریبان مخکې مو اوس هم پکې شته او د راروان چې څونه ټایم پورې په دې کې به غریبان چې غریب نه مالدار ژوند نه کېږي غریب مالدار ده الله دنیا له نظام ورکړی چې هغې باندې د دنیا روانه ده چلیږي فی زه به دې ریکویسټ وکړم د امازون والا ته چې تاسو کورس او خپلې خبرې کوئ
هغه خلکو باندې خپل کورس خاص کړي، هغه کسان لاندې په اکیډمي کې کېنوي چې تاسو ته پته لګي، تاسو خو پوهېږئ چې کم که زما کورس کولی شي، الټه دې مزدوران نه واوړئ، دې خلکو نه واوړئ. مطلب دا نن سبا کې موږ د اخر جوړ کړي څه دي، ګوره موږ څوک د عاجزۍ سره ژوند نه شي کولی. انسان که په سوشل میډیا باندې راشي او لږ د عاجزۍ سره ویډیو کې پوسټ وکړي، دا خلک ورته راشي وایي پاسه ته غریب سړي زویه. مړه دا موږ جوړ کړي څه دي نن سبا کې، هغه دنیا هغه نظام او ژوند او خلکو نه بس هغه زړه مړ کړی. بس هر یو انسان دا ښکاري چې بس دنیا کې د پیسه چې ده دا په امازون کې پرته نه او بس پیسې ګټه بس عزت کېږي ژوند به کېږي. خبرې رانه ډېرې زیاتې اوږدې شوې، دغه یو څو خبرې وي سپیشلي مسافرو دپاره سټوډنټانو دپاره ومې کړئ. امید لرم ویډیو خوښ شوي او ویډیو را سره لایک کړئ، د خپل ملګرو سره هم مخکې شریکه کړئ. انشاءالله ملاقات به کېږي په بل نوي ویډیو کې. الله مو تل خوشحاله او آباد لره د لوی الله فرمان.